لنډه کیسه څرنګه پیل کړو. په دې برخه کې مې د 4 کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی، د اکبر کارګر، سولمل شینواري، صدیق الله بدر او عابدې سپوږمۍ. ښاغلی کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي. ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې، یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه د کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کېږي او پراختیا پیدا کوي. اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج له ټکي پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیل وایي. له کیسه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې دی خپله تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څرنګه پیلوي. زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکی له ځان سره راواخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. ښایي د ځینو نورو لیکوالو بېلابېل دغه وي، سبکونه وي او یا عادتونه وي په لیکلو کې. مثلا هغوی به یو ډول له فضا ورکولو سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمېر کسان به په مکالمې کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په ګزارشي بڼه کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د یوې لوبې ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبې خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره راخیستلی شي. ښاغلی بدر کیسه له لوبې سره تشبیه کړه. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پیل یې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیزې لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځای دی چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي، د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابدې سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامي ښکاري. تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې. د کیسې د پیل په برخه کې هم اغلې سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي او وایي چې یو تأثر دا هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلېدو ته چرت نه وهي، پای ته یې فکر کوي. لنډه کیسه خپله پیلېږي وختې چې زه له یو پیښې متاثره شم، وختې چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغېز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یوه لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغېز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه همالته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای په ځای همالته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کېږي چې کیسه پیل شي خو پای رانه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پرې وځي، ځینې وخت یو ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي. سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوې طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي. هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه سي، که په هماغه شیبه کې او یا له لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی هم سم او ښه خلاصولی هم شم، پای ته یې هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې
لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي بیا ماته عام پیل سخت دی او عام د کیسې پای. د یو شمېر کره کتونکو په باور د ځینو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی که نه دی، خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سلیمان شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګرانه دي. په تخنیکي لحاظ باندې ماته د کیسې پیل کله په جملو پیل سي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل مانه تصویر وغواړي او فضا وغواړي نو ماته دا پیل لږ ګران غوندې وي. یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چېرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې 3 وړو ټکیو ته اشاره شوې وي نو پکار ده چې په 3 راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي، خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي. کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، یو کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مسله نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅ کله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او دغه د ابتکار سره او دغه نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړې وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي. د هنر ازادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بېلابېل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي، مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربنډ، په لمر کې بالاپوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څه ور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ یې ورو پورې وهله، پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا غږ یې وانه ورېد، له همدې لارې کوټې ته ورننوت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده. خو دغه عمل هغه وختونه دی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي. داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیښه عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یو عمل پیلوو د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصداً څه مه پټوئ، پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. اووم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکانه خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه ښایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بېلابېل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړئ. مثلا په یوه کیسه کې لولو احمد په اولشنسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي نور کله چې بله بهره کور ته راغی پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناستې خونې ته تیر شو، یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی.
11 ژبه مهمه ده، که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي کیسه په زړونو کښیني. 12 ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډیره سسته شي. 14 په پیل کې وضاحت مهم دی، که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. 14 هڅه وکړئ چې د کیسې انجام ته له ډیر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډ کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو ورستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.